الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله هغه تل تر تله ژوندۍ ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی. په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له دنه په خوا راوړل شوي وو. د دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لګلای دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی. اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي. الله دې بې امانه زور څښتن او د بدو بدل ورکوونکی دی. زمکه او اسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی. دا خو همغه دی چې د میندو په ګیرو کې ستاسي صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغه سي جوړوي. له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته. هماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی. په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي. یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات. د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغه ته د معنا برابرولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د هغو په حقيقي معنا له الله نه پرته بل هیڅ څوک نه پوهیږي. د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې مونږ پر هغو ټولو ایمان لرو. دا ټول زمونږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي. ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګار کله چې تا مونږ پر سم لار خوځولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مکرګو. مونږ ته د خپل پیرزوینې لزیر مینا رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقيقي لورون کې. پروردګار ته ارومرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډون کې چې د هغې پر اته کې هیڅ شک نشته. ته هیڅ کله د خپل وعدې نه اوښتون کې نه یې. کوم خلکو چې د کفر چلند غوړه کړی دی هغه ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څخه په درد خوري نه اولاد. هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي. د هغو عاقبت به همغه شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل. نتیجه دا شو چې الله هغوی په خپل ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختي سزا ورکوونکی دی. نو اے محمد کوم خلکو چې ستاسو د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغه ته وایي چې هغه وخت نږدې دی چې تاسو به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځای دی. ستاسو لپاره په هغو دوه ډلو کې د عبرت یو نخوه چې په بدر کې یو له بل سره په جنگ شولې. یو ډله د خدای په لار کې جنگیدله او بل ډله د کافرانو و. لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده. او نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښ شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. د خلکو لپاره نفسي غوښتنې خځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نخښوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي. او دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځای دی هغه الله سره دی. وایا زه دروخم چې له دینه ډېر ښه شاید څه دی. د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګاری چلند غوړه کړی د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالي بهيږي. هلته به د تل لپاره اوسیدونکي وي. سپېڅلې مېرمنې به ملګری وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي. الله د خپل بندگانو کړو په خشان وي. دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړای
زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او موږ د دوزخ له اوره وژغور. دا خلک صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرېختي او ټول اهل علم هم پرېختنی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته واقع کې هیڅ بل خدای نشته. د الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. لدې دین نه پرته چې اهل کتابو کومه مختلفه لارې غوړه کړې د هغو د دې چارچلن لدې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو علم ورکول کېدون او وروسته په خپل منځو کې یو پر بل باندې د تیری کولو په خاطر داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښوونو د اطاعت نه منکر شي الله بل هغه سره بیل څه زنده حساب وکړي. اوس که دا خلک له تاسو سره شخړه وکړي نو دوی ته وایا ما او زما پیروانو خود الله په وړاندې د تسلیم سرخ کته کړای دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسو هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که منلې ده نو سم الله ری ومندله او که ورڅخه مخاړولای نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپل د خپل بندگانو د چارو لیدونکی دی. کوم خلک چې د الله د حکمونو او لارښوونو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحق وجني او د داسې خلکو په وجلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغه ته د دردناک عذاب زیری ورکړي. دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوی د هغو څه حال دی؟ هغه چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي ترڅو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یو ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. د هغو دا ډول چلن له دې عمله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږه لسره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي. پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی په هغه ورځ به هر چاته د خپل کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونشي. وایا خدایا د ملک مالک ستا چې چاته خوښ شي حکومت ورکوي او لچانه چې وغواړي اخلي چاته چې د خوښ شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیل کوي کېږي ستا په واکه ده بشکه ته په هر څه قادری. شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي یعنی یو له بل څخه راوځي ساکخ څخه به سا او له به سا څخه ساکخ را باسي او چاته چې د خوښ شي به حساب روزي ورکوي. مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پریږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي تاسو د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوړه کړی خو الله تاسو له خپل ځان ویروي او د همغه لوري ته تاسو ورګرځیدل دي. ای پیغمبر خلق په دې خبر کړه چې تاسو په زړونو کې چې هر څه دی که تاسو هغه پټو ساتي او کې ښکارا کړی الله په هر حال پرې پوهیږي. په اسمانونو او زمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلی. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپل کړو میوه حاضر ومومي که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاش کې لدنه دا ورځ ډیره لري وای. الله تاسو له خپل ځان ویروي او هغه د خپل بندگانو ډیر زیات خیر غوښتونکی دی.
ای پیغمبر خلکو ته وایي چې که تاسو پر اختیار د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروي لار غوړه کړئ الله بل تاسو سره مینه وکړي او تاسو خطاوي به درو وکړي هغه ډیر ښه بخونکی او د رحمت څښتن دی او ته وایي چې د الله او رسول اطاعت ومنئ بیا که هغوی ستاسو بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي الله آدم علی السلام نوح علی السلام د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړه او د خپل رسالت لپاره غوړه کړی دوی دی وی لړۍ خلکو چې ځینې د جینو نور له زوجات نه منځ راغلی الله د هر څه اوریدونکی او هر څه پوهیدونکی دی الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران خزي ویل چې زما پروردگار زه دا اولاد چې زما په ګیړه کې د ستل لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقفي زما د سوغات قبول کړه ته اوریدونکی او پوهیدونکی بیا چې کله هغه ماشوم وزیږو نو هغه وویل پروردگار زما خو لور زیږیدلې ده په داسې حال کې چې هغه زیږولې وو الله ور باندې پوره خبرو او هلک د نجلۍ غوندې نوي هر څه چې دا ما د هغه نوم مریم میخی دی او زه هغه او د هغه راتلونکي زوجات ته د رټل شوی شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم په پای کې د هغه رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبول کړه هغه ډیره ښه نجلۍ وروزله او ذکریا د هغه پالونکی وګرځاو ذکریا به چې هر وخت محراب کې هغه ته ورتلو نو له هغه سره به د خوراک او څښاک څه مندل پوښتنه به کوله مریم دا تاسو کوم راځي هغه به جواب ورکاو د الله له لوري راغلي دي د الله چې چاته خوښ شي به حساب یې ورکوي د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردگار په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه همدا ته دعا اوریدونکې په جواب کې پرښتو ورته غوږ کړ او هغه په دې وخت کې په څلخانه کې په منځ ولاړو چې الله تاته د یحیی زیری درکوي هغه به د الله له لوري دی او فرمان د ریښتینوونکي په توګه راشي په هغه کې به د سرداري او لویي نه کوي پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي په پیغمبري به سرلوړی وي او په خو کسانو کې به وشمیرل شي ذکریا ویل زما روزونکي او پالونکي زما به زوی لکوم شي زه خو ډیر زیات سپینګیری شوم او زما خزه شنده ده جواب ورکړی شو هم داسې به وشي د الله چې څه خوښوي همغه څه کوي ارزي وکړ څښتنه نو ماته کوم نه وټاک وی فرمایل نخه داده چې ته به تر 3 ورځې پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به ونه شي کړای په دې موده کې خپل رب ډیر یادوا او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه هغه وخت را ورسید چې پرختي مریم ته راغلی او وی ویل اے مریم الله ته غوړه کړي او تا ته سپېڅلتیا دربخلي او د ټول نړۍ پر خځوي تا ته ترجیح درکړي د خپل پروردگار د فرمان تابع اوسه د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سرخ کته کوونکي دي ته هم له هغه سره سرخ کته کوونکي اوسه اے محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږه تا ته د وحی په وسیله وایو کنا ته خو په هغه وخت کې هلته نوي چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه و او کله چې پرښتو وویل اے مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي د الله په نږدې بندگانو کې بشمیرل کیږي خلکو سره به په ځانګو کې هم خبري وکړي او په زړه کې به هم وکړي هغه به یو خسړای وي مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردگار زما زوی لکوم شي
ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړای. جواب ورکړ شو هم داسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. فرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وکړي د تورات او انجیل علم به ورزده کړي او بنی اسرائیل ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بنی اسرائیل ته ورغی نو وی ویل زه ستاسو د رب لخوا لنخانی سره تاسو ته راغلم. زه ستاسو په مخ کې له خټینه د مرغۍ د شکل یو مجسمه جوړو او په هغه کې پوکای کوم. هغه د الله په امر الوتونکی جوړي. زه د الله په امر مورزادي وډوند او پیس روغوم او مړی ژوندۍ کوم. زه تاسو ته خیم چې تاسو څه خوري او څه په خپل کورونو کې زیرمه کوي. په دې کې تاسو ته پوره نښانه ده چې تاسو ایمان راوړونکي یاست. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی چې تاسو ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسو حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسو د روزونکي پالونکي لوري تاسو ته لنخانی سره راغلی نو له هغه نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ. الله هم زما رب دی او هم ستاسو د دې عمل تاسو د همغه بندگی غوړه کړی همدا سم سیخ لار ده. کله چې عیسی درکړه چې بنی اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه ویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي. حواریانو په جواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو. مونږ پر الله ایمان راوړای. شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي. زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلای او د پیغمبر پیروي مو قبول کړې ده. زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. بیا بنی اسرائیل د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې. په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. هغه خو د همدې الله پټ تدبیر چې کله ویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه منلای له هغو نه یعنی د هغو له څنګه او د هغو په ناولي چاپیریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاکړم او ستا پیروان به تر قیامت پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلای. بیا په پای کې ستاسو ټولو راتګ ماته دی. په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسو ترمنځ شخړه شوې ده. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوړه کړی دی هغه ته په دنیا او آخرت دواړو کې سخت سزا ورکو او هغوی به کوم رستندوی ونمومي. او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوړه کړی دی هغه ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او خو په هیږي چې الله ظالمان هیڅ کله نه خوښوي. دالنه قانون او حکمت نه ډکه یادونی دي چې مونږه تاسو اورو. الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاور نه پیدا کړ او امر ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب لوري خودل کی او تل هغه کسانو څخه مکیږي چې په دې کې شک وي. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تاسو سره جګړه وکړي نو ای محمد ورته وایي چې راځي هم به مونږ او تاسو په خپل راشو او هم به خپل کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه د خدای لعنت وي. دا بيخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائنات په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال خبر دی. و اي اهل کتابو
یوې داسې خبره ته راشي چې زمونږ او تاسو دواړو ترمنځ یو شان ده دا چې مونږ له الله نه پرته دی هیڅ چا بندګي و نه کړو له هغه سره هیڅ څوک شریک و نه ګڼو او له مونږ نه دی هیڅ څوک له الله نه پرته هیڅ یو پر ربوبیت و نه نیسي که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته وایي چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باب ولې له مونږ سره شړه کوي تورات او انجیل خو له ابراهیم علی السلام نه ورسته نازل شوي دي نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ تاسو چې د کومو شیانو علم لري په هغو کې خو بحثونه کوي په هغو چارو کې ولې څېړنه کوي چې له تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ابراهیم علی السلام نه يهودي و نه نصراني بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړهونکی مسلمانو او هغه هیڅ کله له مشرکانو څخه نو څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علی السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی وي اے مؤمنانو له اهل کتابونو یو ډله غواړي چې په څه چل تاسو له سمې لارې نه واړوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅ څوک په گمراهۍ کې نه غورځوي خو له هغو سره د دې شعور نشته اے اهل کتابو ولې د الله له آیاتونو نه منکرېږئ په داسې حال کې چې تاسو په خپل وینئ اے اهل کتابو ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي ولې له پوهې او ادراک سره سره حق پټوي له اهل کتابونو یو ډول وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوی دی پر هغه سهار ایمان راوړي او ماخام ورڅخه انکار وکړي خای په دې د سیسا دا خلق خپل ایمان نه واوړي د غراز دا خلق په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ خبره ممنوي چې ستاسو پر دین نه وي ای پیغمبر دوی ته وایي چې اصلا خو هدایت د الله هدایت ده او دا د هغه ورکړه ده چې چاته همغه څه ورکړی شي چې وخت تاسو ته درکړی شوی یا دا چې نور ته تاسو د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره تاسو پر خلاف قوي دلیل پلاس ورشي ای پیغمبر دوی ته وایي چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده چاته چې خوښ شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښ شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی له اهل کتابونو څوک داسې دي چې کته پر هغه باندې د ډاډ لمخې په پندونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال ته بیرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې کته ور باندې دی وی اشرفي اعتبار هم وکړي بیرته به در نکړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي د هغو د دې اخلاقی حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بیسوادو یعنی غیر يهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغوی بیخي په دروغ جن وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغه ته څرګنده ده چې الله داسې نه دی ویلي خنو ولی به له هغونه پښتنه و نشي هر څوک چې خپل تعهد پوره کړی او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښيږي پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لګ بیا پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبري وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خود دردناک عذاب دی په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبه داسې اړوي چې تاسو به وایي چې ولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي وی وایي دا چې مونږ ولو دا د خدای لخوا دی په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي وی له پوهې او ادراک سره سره د دروغ وینا د خدای لوري ته منسوبوي
د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته وایي چې د الله پر ځای تاسو زما بندگان شي. هغه به هم دا ورته وایي چې خدای پالون کی شي، لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او ښوونه کوئ. هغه به داسې هیڅ کله تاسو ته نه وایي چې پرښتې یا پیغمبران پر ربوبیت ونیسي. آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسو مسلمان یاست؟ دریاد کړی الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې و چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړی. سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د همغه هدایات او رښتینی کوونکی درغی چې لمخکې نه تاسو سره شته، نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ. په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه، آیا تاسو دا اقرار کړئ او پر دې خبره مو زما له خوا د وعدې درون مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟ هغه ویل هو، مونږ اقرار کړی دی. الله فرمایل خنو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسو سره شاهد یم. لدې وروسته چې هر څوک خپل وعده واوړي همغوی فاسقان دي. اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پریږدي کومه بل طریقه لټوي؟ په داسې حال کې چې د اسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي کنا خوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټول ورګرځیدل دي. ای پیغمبره وایه چې مونږ الله منو، هغه خوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده، هغه خوونه هم منو چې پر ابراهیم علی السلام، اسماعیل علی السلام، اسحاق علی السلام، یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام پر زوجات نازل شوې وي. او پر هغه هدایت هم ایمان لرو چې موسی علی السلام، عیسی علی السلام او نور پیغمبرانو ته د هغه د پروردگار لخوا ورکړی شوی. موږ د هغه ترمنځ توپیر نکوو او موږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کوم بل لار غوړه کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅ کله قبول نکړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. څنګه کېدای شي چې الله خلکو ته هدایت وکړي چې هغه د ایمان د نعمت له مندلو وروسته بیا کفر غوړه کړ؟ په داسې حال کې چې هغه په خپل په دې خبره شاهدی ویل ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغه ته روخانه نښانی هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته د سم لارې خوونه نه کوي. د هغه د ظلم وړ سزا ده چې پر هغه د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت ده. په همدې حالت کې به هغه د تل لپاره وسی، نه به د هغو په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي. البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملی چلند سم کړي. الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. حکم خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر وره کړی بیا په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی، د هغو به توبه هم نه قبلي. داسې کسان خو په خیر لار ورکی. باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوړه کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړشول، له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره د ټول ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي، نو هغه به قبول نه کړی شي. داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیار ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي. تاسو نیکی ته نشئ رسیدلای تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوي چې تاسو ته ګران وي او چې تاسو ولګوي الله به ورڅخه نه خبره نه وي. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیل لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې و چې د تورات له نازلې دونه مخکې اسرائیل په خپل پر ځان حرام کړی. دوی ته وایي که تاسو په خپل اعتراضونو کې رښتینی یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. کوم خلک چې لدی ورسره هم د خپل جوړو کړیو دروغ نسبت د الله لوري ته کوي، هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. وایي الله چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي. تاسو باید یې ولوري ته مخه کړئ، د ابراهیم علی السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علی السلام له مشرکانو څخه نه و.
بشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه هم هغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. په هغه کې څرګندې نښانې دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې څوک هغه کور ته درسیدو وسلري د هغه حج دی وکړي او څوک دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. او ای اهل کتابو تاسو ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسو کوي الله مو ویني. او ای اهل کتابو دا تاسو څه چلند دی چې څوک د الله حکم مني تاسو هغه هم د الله له لارې نه منکوي او غواړي چې هغه دې په کږه لار لاړ شي. په داسې حال کې چې تاسو په خپل په دې شاهدان یې چې دا لار سم ده. تاسو له کړو څخه الله به خبره نه دی. اے مؤمنانو که تاسو د دې اهل کتابو دی وی ډلې خبره ومني نو دوی به تاسو له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. تاسو لپاره د کفر لوري ته د ورتګ او څه ځای پاتې دی چې تاسو ته د الله آیاتونه ورول کیږي او تاسو په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به اروم مرو سم لاره ومومي. اے مؤمنانو له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه دی ویریدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. ټول یو ځای شي د الله رسول کلکه ونیسي او تیت پر کېږي من د الله هغه پیرزوینه در یاد کړئ چې پر تاسو کړی ده. تاسو یو د بل دښمنان وئ. هغه تاسو په زړونو کې مینه واچول او د هغه په مهرباني او لورینه تاسو سره ورونه شوي. تاسو دې ویلو اور ډکه کندې پر غاړه ولاړوي. الله تاسو ورڅخه وژغورلې. په دغه شان الله خپل نښانې تاسو ته څرګندوي. په کار ده چې په دغه نښانو سره تاسو ته د خپل ژغورېدنې سم لاره په نظر درشي. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکی لوري ته بلنه وکړي. په خو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي هغوی به بریالي شي. فهم کوي تاسو هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روخانه څرګندو لارښودنو مندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوړه کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخت سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوري وي او څه تور مخي د چا چې مخونه تور وي هغه ته به ویل شي چې د ایمان د نعمت لمندلو وروسته هم تاسو د کفر چلند غوړه کړ. خدانو اوس د نعمت د ناشکری په بدله کې د عذاب خوند وڅکي. پاتې شول د ځلان د تیرو خاوندان هغوی به د الله د رحمت په غېږ کې ځای ومومي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې اوسېږي. دا د الله لارښودنې دي چې مونږه تا ته سمې صحیح اورو ځکه چې الله پر نړیوالو د تیری کولو څه اراده نه لري. د زمکه او اسمانونو د ټولو شیانو څښتن الله دی او ټول چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیږي. اوس په نړۍ کې هغه غوړه ډله تاسو یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځ راوړل شوی ده. تاسو د نیکی امر کوئ او پر الله ایمان لرئ. که دغه کتابیانو ایمان راوړای وای نو د همدوی لپاره خو که څه هم په هغه کې ځینې د ایمان خاوندان شته خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړونکي دي. دوی تاسو ته هیڅ ورانه نشي دراړولای اله بلا دومره کولای شي چې تنگ موکړي. که دوی له تاسو سره وجنګيږي نو په مقابله کې به شادر واړوي. بیا به داسې بې وسی وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسیږي. دوی چې هر چیرته ومندل شي نو ذلت به پر مسلط وي. که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو ترڅنګ پناه واخلي دا بیل خبره ده. دوی د الله په قهر اخته شوي دي. په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړای شوی دی او دا هر څه له دې عمل شوی دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحق ووژل.
دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی. او ټول اهل کتاب یو شان نه دي او هغه کې ځینې داسې هم دي چې پر سمه لار روان دي. د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوزي. پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختيږي. دوی صالحان دي. او دوی چې هر څه نیکی وکړي د هغه بے قدری به ونشي. الله پرهیزګاران ډیر ښه پیژني. پاتې شول هغه خلک چې هغه د کفر چلند غوړه کړی دی، نو د الله په مقابله کې به نه د هغه شتمنۍ څخه په درد خوري نه اولاد. هغه دوزخ ته ورتونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګ نه لري. څه شي چې هغه په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي، د هغه لګښت مثال د هغه باد په څیر دی چې په هغه کې بړبړ کوي او هغه د هغه خلکو په فصلونو والوزي چې هغه خپل پر خپل ځان ظلم کړی دی او هغه تباه او برباد کړي. الله پر هغه ظلم نه دی کړی، په حقیقت کې هغه خپل پر خپل ځان ظلم کوي. اے مؤمنانو، د خپل ټولنې له وګړو نه پرته نور سره خپل رازونه مو وایي. هغه ستاسو د ورکاوي له هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل لاس نه ورکوي. تاسو ته چې په هر څه زیان اوړي د هغه خوخي، د هغه د زړه دښمنی د هغه له خلې نه راوځي او چې هغه په خپل سینو کې پټ ساتلی دي هغه له دینه زیات دي. مونږ تاسو ته په ډاګه څرګند لارښودنې کړې دي چې تاسو په هلري نو له هغه سره په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلئ. تاسو له هغه سره مینه کوئ، هغه له تاسو سره مینه نه لري. سره لدی چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ. کله چې هغه له تاسو سره یو ځای کیږي نو وایي چې مونږ هم تاسو پیغمبر او تاسو کتاب منلی دي. او چې کله درڅخه بیلیږي نو بیا ستاسو پر خلاف لډیر قهر او غضب نه خپل ګوتی چی هغه ته وایي چې د خپل غصې په تاو کې ومري. الله ان د زړونو په پټو رازونو پوهي. که تاسو ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خپه کیږي او که پر تاسو څه مصیبت راځي نو دوی خوشحاليږي. خو د هغوی هیڅ د سیاست تاسو په خلاف اغیزمن کېدای نشي، په دې شرط چې تاسو له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویریدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپیریال کې دي. اے پیغمبره، د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاد کړه چې کله د سهار په تور خړه ل خپل کور وتلی وي او د احد په میدان کې د مسلمانانو د جګړې لپاره په موضعګانو نیولو معذف کول. الله ټول خبري اوري او هغه په هر څه خبر دی. یاد کړه هغه وخت چې له تاسو نه دوه ډلې دې ته تیاری شوی وي چې بزړتوب وکړي. په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ لپاره موجود او مؤمنان باید یوازې پر الله باندې ډاډ ولري. لدین مخکې د بدر په جګړه کې الله له تاسو سره مرسته کړې و. په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسو ډیر زیات کمزوري وي، نو اوس پر تاسو دا لازمه ده چې د الله له ناشکری ځان وژغورئ، اله ده چې اوس تاسو شکر وباسئ. یاد کړه هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسو ته دا کافی نه ده چې الله د 3,000 پریختو پر علی ګلو د سره مرسته وکړي؟ بشکه که تاسو د زغم په لرلو له الله څخه په ویریدو کار وکړئ نو په کومه شی بکی چې دښمنان در باندې ارغال وکړي په همغه شی بکی بستاسه رب 3,000 نه د 5,000 نخانه دارو پریختو په وسیله د سره مرسته وکړي. دا خبره الله د دې لپاره درته کړې ده چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه ډاډه شي. برلاسی او مرسته هر څه چې دی د هغه الله لخوا دی چې ډیر زور او په لیدونکو دی. او دا مرسته به هغه د دې لپاره د سره وکړي ترڅو چې د کفر په لار د تلونکو یو مټ غوڅ کړي یا هغه ته داسې رسوا کوونکې ماته ورکړي چې هغه ناکام خړسترګي بیرته ستانه شي. ای پیغمبره، د فیصلې په واکمنۍ کې ستاسو برخه نشته. د الله واک دی، کې خوښ شي او به بخي که غواړي په سزا به ورسوي ځکه چې هغه تیری کوونکی دي.
په اسمانونو او زمکه کې چې هر څه دی د هغو څښتن الله دی. چاته چې خوښ شي بخنه کوي او چاته چې خوښ شي عذاب ورکوي. هغه بخونکی او مهربان دی. ای مؤمنان، دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله نه وویریږئ، هیله ده چې بریالي شئ. له هغه اور نه ځان وژغورئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی، او د الله او رسول حکم ومنئ، کېدای شي چې رحم در باندې وشي. پر هغه لار په منډه منډه وزغلئ چې ستاسو د پروردګار د بخښنې او د هغه د جنت خواته تللې ده، چې هغه لکه د زمکې او اسمانونو په شان پراخ دی، او هغه د هغو له خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې د بیوزلۍ او بډایۍ په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي، غوسه خوري او د نورو لنډپاري بخي. داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي، نو سره جوخت الله وریادیږي او له هغه څخه هغوی د خپل ګناهونو بخښنه غواړي، ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخښلی شي، او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپل کړو ورو ټینګار نه کوي. د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد داده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به نه باسي چې تر لاندې به ویالي بهيږي، او هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي. د نیک عمل خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. له تاسو نه مخکې ډېرې دورې تیرې شوې دي. په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ، وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغه د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل. دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده. بېزړه کېږه مه، اندېښمن کېږه مه، همدا تاسو برلاسی یاست که تاسو مؤمنان اوسئ. اوس که تاسو ټپي شوي نو لدینه مخکې ستاسو دښمنه ډله همداسې ټپيان شوي دي. دا د زمانه خوږی ترخی دي چې مونږه د خلکو ترمنځ اړو. په تاسو دا مرحله زکه راوستل شو چې الله دا کتنه غوښتل چې په تاسو کې ویښتینی مؤمنان څوک دي، او د هغو خلکو چانول یعنی بیلول غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي، ځکه چې ظالمان د الله نه خوښيږي. او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړي توګه بیلول او د کافرانو ځپلې غوښتل. آیا تاسو دا غنلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ؟ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دی لیدلی، یعنی دا ازمایښت نه دی کړی چې په تاسو کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. تاسو خو د مرګ هیله کولی، خدا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوی نه وي. دا د اوس سره مخامخ شوی او تاسو هغه پسترګو ولید. محمد صلی الله علیه وسلم نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی. له هغه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوی دي. نو که هغه عمر یا وجل شي نو تاسو به په خپل پوندو په شاګرځي. په یاد لرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ ځان و نه رسوي. البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغه ته به الله د دې بدله ورکړي. هیڅ ساکک د الله له حکم نه پرته نشي مړ کېدای. د مرګ نیټه لیکل شوې ده. څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به مونږ له هم دې دنیا نه ورکو، او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي، او شکر ایستونکو ته به مونږ ارومرو د هغو جزا ورکو. د دې مخکې ډیر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډیر خدای پالونکي وجنګیدل. د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زړه ماتي نشول، هغوی کمزوري ښکارا نکړه، هغوی د باطل په وړاندې سرکوزي نشول. الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي. د هغو دعا صرف دا و چې ای زمون پروردګار، زمون خطاوي او ګناوي راوبخه. زمون په کار کې که ستاله حدودونه څه تیرای شوی وي هغه معاف کړه. زمون قدمونه محکم کړه
او پر کافرانو زمونږ د برلاسي لپاره را سره مرسته وکړه. په پای کې الله هغه ته د دنیا ثواب هم ورکړ او له هغه نه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ. د الله همداراز نیک عمل کسان خوښیږي. ای مؤمنان، که تاسو د هغو خلکو په خوخه لاړ شئ چې هغو کفر غوړه کړای دی، نو هغوی به تاسو بیرته په شا وړوي او تاسو به ناکام شئ. د هغو خبرې غلطي دي. حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملاتړ او مرستندوی دی او هغه ډیر ښه مددگار دی. هغه وخت ډیر ژر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو، ځکه چې هغه الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلی دي چې د هغه په برخوالي الله کوم سند نه دی نازل کړی. د هغه وروستی استوګنځای دوزخ دی او ډیر بد دی هغه استوګنځای چې هغه ظالمانو ته به ور په برخه وي. الله چې د مرستې او نصرت کوم وعده له تاسو سره کړی و هغه خو یې پوره کړ. لومړی خود هغه په حکم همدا تاسو هغوی وژل، او کله چې تاسو همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مسره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله تاسو ته هغه شی دروخو د چې تاسو په مینه کې راګیر وي، یعنی د ولجې مالونه، تاسو د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله. د دې لپاره چې له تاسو څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي او ځینو د آخرت هیله لرله، نو الله تاسو د کافرانو په مقابله کې په شاو تنبولي ترڅو چې پر تاسو ازمایښت وکړي. او حق دا ده چې الله بیا هم تاسو ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی. د پزړکړی هغه وخت چې تاسو په تیښته ځغلیدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدر پام نو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شاده پسې تاسو ته ناری وهلی. په هغه وخت کې تاسو د دې چار چلن بدله خدای درکړه چې تاسو پر غم د پاسه غم اخته کړئ، ترڅو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې کڅ شي تاسو الله سوزي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې په هغه خپن نشي. الله تاسو د ټول کړو څخه خبر ده. د دې کړهونو وروسته بیا هم الله له تاسو څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډین غوندي حالت راوست چې غوی پریشانی یوړل. یو بل ډله چې هغه ته یوازې همدا خپل ګټي ارزښت درلود، د الله په باب رنگارنګ جاهلانه انګیرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي. دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سر تر رسولو کې زمونږ هم څه برخه شته. دوی ته وایي د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته. د دې کار ټول واکمنۍ د الله په لاس کې دي. په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تاسو نه څرګندوي. د دوی اصلي هدف دا دی چې د مشرتابو په واکمنۍ کې زمونږ څه برخه وای نو دلته به نه وجل کیدو. دوی ته وایي چې که تاسو په خپل کورونو کې هم وای نو د کوم کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپل د خپل وجل کېدو ځایونو ته راوتل. او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره و چې کوم شی چې تاسو په سینو کې پټ دی الله هغه وازمای او تاسو په زړونو کې چې کوم خیره دی هغه را بصیره کړی. الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي. له تاسو نه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شاړه ولې و د هغو د دې تیر وتلو سبب دا و چې د هغو د جنو کمزوري له عمل شیطان د هغو په کې خوې ولې وي. الله هغه ته بخنه وکړه. الله ډیر تیری دونکي او د زغم څښتن دی. ای مؤمنانو، کافرانو غوندي خبرې مکوئ چې کله هغه دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي، نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وای نو نه به مړ شي او نه به وژل شي. الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي. که دا نوینو په اصل کې د مرګ او ژوند واکواله همدا الله دی او هغه ستاسو د ټولو حرکتونو څارونکی دی. که تاسو د الله په لار کې وژل شئ یا ومرئ نو ستاسو په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډیره غوره ده چې داخله کې راغونډوي. او که تاسو ومرئ یا وژل شئ په هر حال ستاسو د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی.
ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویا جوړ شوی که داسې نه وای او ته تند خویا او سخت زړه وای نو دا ټول به ستاسو شاو خوانه خوار شوی د دوی خطاوی وبخه د دوی لپاره بخنه وغواړه او هغوی سره هم په خپل کارونو کې مشوره کوه بیا چې ستا اراده پر کومه رائے ټینګ شي نو پر الله توکل وکړه د الله هغه خلق خوکیږي چې د همغه په ډاډینه کار کوي الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدای نشي او که هغه تاسو پریږدي نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې تاسو مرسته وکړای شي څوک چې رښتینی مؤمنان دي هغوی دی یوازې پر الله توکل وکړي دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه بل خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي بیا به هر ساکخته د هغه د کړو وړو پوره بدله ورکړای شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونشي خنو دا څنګه کېدای شي چې څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه ورستای منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره ستوګنځای ده د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لوی لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپل له هغونه یو داسې پیغمبر را پورته کړ چې د هغه آیاتونه ورته اوروي د هغو ژوند ستر کوي او هغو ته د کتاب او پوهه خوونه کوي داسې حال کې چې له دین مخکې همدا خلک په څرګند گمراهۍ کې غورځېدلي او دا تاسو څه کوي چې کله په کوم کړه وخت شي نو په دې خبرو خلو پرانیزي چې دا مصیبت له کوم لوري راغی داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسو لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنی ډلې تر رسولای دی ای پیغمبره دوی ته وایه دا مصیبت په خپل ستاسو له خوا منځته راوړل شوی دی الله پر هر څه برلاس دی کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي هغه منافقان چې کله هغه ته ویل شول راشي د الله په لار کې وجنګيږي یا لکتر لګه خپل خار نه قدر دفاع وکړي نو ویل کوم په هدايت چې نن به جګړه کیږي نو موږ به اروم مرو د سره تللی وای کله چې هغه دا خبره کوله په هغه وخت کې هغه له ایمان نه کفر ته نږدې وو هغه په خپل خلو هغه څه وایي چې د هغه په زړونو کې نه وي او هغه چې هغه په زړونو کې پټوي الله پرې خپوهیږي دا همغه خلک دي چې په خپل خو کېناسل او د هغه ورونه خلک چې وجنګیدل او وژل شول د هغه په باب ویل چې که هغه زمون خبره منلې وای نه به وژل شي دوی ته وای چې که تاسو په خپل دغه خبره کې ریښتینی یاست چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وزندوي کوم کسان چې د الله په لار کې وژل شوی دي هغه مړ مګنی هغه خو په حقیقت کې ژوند دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي چې الله د خپل لورین لمخه هغه ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغه ورسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسیدلي د هغه لپاره هم څه ویره او کړهو نشته وی د الله په لورینه او د هغه په مهرباني خوشاله او سوکاله دي او هغه ته څرګند شوی دی چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي کوم کسانو چې له ټپي کېدون وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک ویل په هغه کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغه لپاره ستر اجر دی او هغه کسان چې خلکو ورته ویل چې ستاسو په خلاف لوی لخرې راغونډي شوې دي له هغه نو ویریږي د دې په اوریدو نور هم ایمان پیاوړی شو او هغه ځواب ورکړ چې زمونږ لپاره خدای کافی دی او هغه ډیر ښه کار جوړونکی دی په پای کې هغه د الله تعالی له نعمت او لورین سره بیرته ستانه شول هغه ته هیڅ راز ځان هم ونرسید او د الله د خوښ سره سم تکولو مرتبه هم ومندله
الله ډیر ستر لورونکی دی. اوس تاسو ته څرګنده شو چې هغه په اصل کې شیطان او چې خپل دوستان بې ځای ویرول. د دې عمل پر راتلونکي کې تاسو له انسانانو څخه مو ویریږئ، لمانه ویریږئ که تاسو په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یې. ای پیغمبره، څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي، ته د هغو په منډو تړو مزورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولای. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی، هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولای. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو، کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي، بیا د هغو لپاره سخته سپکونکې سزا ده. الله به مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نږدي چې تاسو اوس پکې یاست. هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي. خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسو پر غیب خبر کړي. د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپل رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي. له دې عمله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولري. که تاسو د ایمان او له خدای د ویریدو چلند غوره کړئ، نو تاسو ته به لوی اجر در په برخه شي. کوم خلکو ته چې الله له خپل فضل نه ورکړه کړی ده او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي، هغوی دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده. نه، دا د هغو لپاره ډیره بده ده. څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي، همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې توق شي. د ځمکې او اسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. په یقیني توګه الله د هغو خلکو وینا واورېده چې وایي الله بې وزلی دی او مونږ شتمن یو. د هغو دا وینا به هم مونږ ولیکو او له دې نه مخکې چې هغو کوم پیغمبران په ناحقه وژلي، هغه هم د هغو په عمل نامه کې ثبت دي. کله چې د فیصلې وخت راشي، په هغه وخت کې به مونږ هغو ته وایو چې دا د اوس د دوزخ د عذاب خوند وڅکئ. دا ستاسو د خپل لاسونو ګټه ده. الله پر خپل بندگانو ظالم نه دی. کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیب راتونکي اوري ونه خوري. هغه ته وایي تاسو ته له ما څخه مخکې ډیر پیغمبران راغلي دي چې ډیرې زیاتې څرګندې ښکارا نښانې راوړي وي او هغه نښانې هم راوړي و چې تاسو یادونه کوئ. نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسو د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتینی یاست، نو تاسو هغه پیغمبران ولې وژل؟ اوس ای محمد صلی الله علیه وسلم، که دا خلک ته دروغجن ګڼي، نو لتانه مخکې یو شمیر هغه پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي چې ښکارا څرګندې نښانې، صحیفې او روښانونکي کتابونه یې راوړي. په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسو ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو مندونکي. بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته نه ایستل شي. پاتې شوه دا دنیا، دا خو صرف یو غولونکی شی دی. ای مسلمانان، تاسو به د مال او سر دواړو په ازموینه کې واچول شي او تاسو بل اهل کتابو او مشرکانو څخه ډیرې زورونکې خبرې واوري. که تاسو په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدای ویری په چلن ثابت اوسئ، نو دا د سترې حوصلې کار دی. دغه اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم ورياده کړه چې الله ورڅخه اخیستې وه چې تاسو به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروي او هغه به پټوي نه، خو هغه کتاب شاته وغورځاو او هغه په لګ به وپلور. څومره ناکاره راکړه ورکړه چې دوی کوي.
تاسو هغه خلک له عذاب نه خوندي مانګيري چې په خپل کړو خوشاله دي او هیلمن دي په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړی. په حقیقت کې د هغو لپاره دردناکه سزا تیار ده. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله دی او د هغه پر هر څه لاس بر ده. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زمونږ رب دا ټول شیان ته عبث او بې مقصده نه دي هست کړي. ته له دینه پاکي چې عبث کار وکړي. نو ای رب مونږ د دوزخ له عذاب وژغوره. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه د په حقیقت کې په ستره خواري او رسوایی کې وغورځاو او بیا دغه را ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. لوی څښتنه مونږ دیو ناری وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومني. مونږ د هغه بلنه ومنله. نو ای زمون بادار کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتیر شه. کومې بدی چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. خدایا کومې وعده چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړې دي هغه له مونږ سره تر سره کړه او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایی سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپل وعدونو مخالفت کوونکی نه. د هغو رب په جواب کې فرمایي زه له تاسو نه د هیڅ یو د عمل ځای کوونکی نه یم. که نارینه وي که ښځه تاسو ټول ځینې د جینو هم جنس یاست. له دې عمل کوم خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پریښود او زما په لار کې له خپل کورونو څخه وېستل شول د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات ده او ډیر غوره مکافات لامدی الله سره دي. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل دي تاو نه غولوي. دا صرف د څو ورځې ژوند لږ غوندې خوند دی. بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځای دی. دا صرف د څو ورځې ژوند لږ غوندې خوند. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي او چې له خدای سره دي د غوره بندگانو لپاره همغه ډیر غوره. په اهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسو ته لیږل شوی دی او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې لدینه مخکې په خپل هغه ته لیږل شوی. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله آیتونه په لګوندې بیان نه پلوري. د هغو مکافات د هغو پروردگار سره دي او د الله حساب اخیستنه زندګی نه. ای مؤمنان لزغم نه کار واخلئ. د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وکړئ. د حق د خدمت لپاره ملا ټینګ وتړئ او له الله نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری ومومئ.